السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه علمزیب سرحدي تاسو ته په خپل یوټیوب چینل کې علمزیب سرحدي کیمستري اکیډمي کې هرکلی ویم په خیرونه ستړي مشئ. په دې چینل کې موږ تاسو ته ټاپک بای ټاپک 1 by 1 د 9th او د 10 کورس کیمستري د یوټیوب د لیکچرو په شکل کې تاسو ته وړاندې کوو. تاسو به استفاده اخلئ. زموږ نن اولنی لیکچر دی په چپټر نمبر 2 کې د 10th کلاس ایسډ بیس اینڈ سالټس. نو ایسډ بیس اینڈ سالټس د ټولو نه اول به موږ ایسډ پیژنو، بیا به بیس پیژنو او ورسره به بیا سالټس باندې 1 by 1 کلاس اخلو. ایسډ او بیس چې موږ پیژنو، نو ایسډ او بیس د یو داسې تفهیم دی چې موږ تړو، موږ ځان پوه کوو په دې باندې. نو ایسډ او بیس دا داسې دي چې دا مکمل د یو بل اپوزیټ سبسټانس دي، د یو بل اپوزیټ کارونه کوي. لکه موږ دې ته وایو جدلیاتي تضاد، دې ته موږ وایو جدلیاتي تضاد یا مټیریالیزم، ډایلکټیک مټیریالیزم دې ته وایو. ډایلکټیک مټیریالیزم مطلب دا دی چې الله تعالی شپه پیدا کړې ده، نو ورځې پیدا کړې ده، چې ورځې پیدا کړې ده او سره شپه پیدا کړې، سپینې پیدا کړي، تور، ښه، بد، بره، ښکته، نو داسې د هر څیز ضد الله تعالی پیدا کړی دی. نو دارنګې مثال په طور باندې د انسان په معده کې تیزابیت سیوا شي، دې ته ایسیډز دي، تیزاب دي. نو د هغې د اثر ختمولو لپاره الله تعالی بیس پیدا کړي دي، او هغه بیس بیا انسان له موږ ورکوو د سوډیم بای کاربونیټ. دا بیس دي سوډیم بای کاربونیټ، دغه د معدې پوڼې دي، هغې باندې لیکلي اومیپرازول پلس سوډیم بای کاربونیټ یا سوډیم هایدروجن کاربونیټ. نو دا د ایسیډ اپوزیټ کار کوي. معده کې HCl سیوا شي، دا تیزاب دي. نو د دې اثر بیا موږ په دې بیس باندې ختمو، د ایسیډ اثر. یا ورته ورکوو الومینیم هایدرو اکساید AlOH3 او یا ورله MgOH2، دا بیس دي. نو د بیس په شکل کې مونږ د ایسیډ اثر ختمو. نو دې ته وایي جدلیاتي تضاد یا ډایلکټیک مټیریالیزم. مخکې ځو. نو ایسیډ او بیس چې موږ پیژنو، د ایسیډ خپل پراپرټي دی او د بیس خپل پراپرټي دی. نو دا پریکټیکلی موږ دا په خپل پراپرټي باندې پیژنو چې موږ له څوک یو څیز راوړو چې دا ایسیډک دی که دا بیسک دی، چې دا ایسیډ دی او که بیس دی. نو د هغې خپل پراپرټي دی، هغې ټیسټ دی، لکه پی ایچ ټیسټ به موږ کوو د هغې چې دا ایسیډ دی او که بیس دی. خو د هغې نه مخکې تیوریټیکلي چې موږ پیژنو ایسیډ او بیس، نو د هغې لپاره تقریبا څه شپږ کنسپټ دي. په ټولو نه موسټ امپارټنټ چې دی په هغې کې ارهینس کنسپټ دی، اولنی کنسپټ. نو ارهینس کنسپټ ته موږ راشو. موږ به ارهینس کنسپټ اباوټ ایسیډ اینډ بیس، د ایسیډ او د بیس متعلق چې کوم ارهینس خبره کړې ده، اولنی کس دی دا ارهینیس. ارهینیس NIOUS ارهینیس کنسپټ about acid and base. د acid او د base متعلق ارهینس سوی. نو اول به راشو ارهینس کنسپټ ته about acid. دا ارهینس کنسپټ acid داسې ډیفاین کوي چې all those substances which gives H positive ion when dissolved in water، چې کله په اوبو کې حل شي نو دا موږ له راکوي H positive ion. any substance، دا وایي چې ایسیډ هغه سبسټانس دی، any substance which gives hydrogen ion. H positive ion ته موږ وایو hydrogen ion in water، چې په اوبو کې حل شي موږ له هایدروجن آین راکړي. دې هایدروجن آین ته د موږ هایدرونیم آین، دا H پازیټیو آین د اوبو سره ریاکشن کوي. د H پازیټیو آین ته موږ ویلی شو لکه دا د واټر سره ریاکشن وکړي، اکسیجن سره لون پیر الکترون دي، نو دا جوړ کړي H3O پازیټیو آین، هایدرونیم آین. هایدرونیم آین هم ویلی شي او H پازیټیو آین شارټکټ بس دې لیول باندې دا کافي دی. هر هغه سبسټانس چې هغه په اوبو کې حل شي هغه H پازیټیو آین ورکوي. چې H پازیټیو آین ورکوي دا ایسیډ دی. لکه مثال په طور باندې موږ ولیکو HCl، د معدې چې کوم تیزاب دی په معده کې دا ایسیډ دی. ولې ایسیډ دی؟ ځکه چې دا کله په اوبو کې حل شي نو دا موږ له راکړي یو هایدروجن آین او پلس بل کلوراید آین. نو چې هایدروجن آین یې موږ له راکړو، په دې خبره به ځان پوه کوو چې ارهینس ایسیډ هغه سبسټانس دی
چې په هغې کې به آینایزیبل هایدروجن وي. دا هایدروجن آینایزیبل دی. آینایزیبل مطلب دا چې دا په اوبو کې آین ته کنورټ کېدی شي. چې آین ته نشو کنورټ کېدی دا آینایزیبل نه نو دا به بیا اسید نه وي. لکه مثال په تور باندې دې اکزامپل باندې ځان پوهېږي بل مثال ورکوو. HCl اسید دی. ولې؟ ځکه چې دا په اوبو کې حل شي دا موږ له یو راکړي H پازیټیو آین. زموږ کار د دې آین سره دی. که د سره نه دا که کلورایډ دی او که نایټریټ دی او که هر څوک دی خو چې H پازیټیو آین یې موږ له راکړو دا اسید دی. HCl اسید دی ځکه چې H پازیټیو آین راکوي. پوه شوئ تاسو؟ اوس تاسو وګورئ دی بل اکزامپل ته مثال په تور باندې HNO3 نایټریک اسید. HNO3 دا چې کله په اوبو کې حل شي نو دا موږ له راکړي یو هایدروجن آین ځکه چې دا هایدروجن آینایزیبل دی. یو به راکړي هایدروجن آین او پلس بل NO3 ماینس 1 نایټریټ آین. نایټریټ آین به راکړي یو هایدروجن آین به راکړي. دا هایدروجن چې دی دا آینایزیبل دی آین ته کنورټ کېږي ګرمي ډېره زیاته ده. نو هایدروجن آین موږ په اوبو کې راکړو نو موږ ویلی شو چې HNO3 اسید دی. ولې؟ په اوبو کې څه راکړه؟ هایدروجن آین دا اسید دی. بیا موږ راشو اسیټیک اسید سرکې ته CH3COOH. نو دې کې موږ چې ګورو نو په ظاهره باندې موږ وایو دا موږ له OH آین راکړي خو دا OH نه راکړي ځکه د دې سټرکچر چې موږ جوړ کړو دا داسې دی CH3 C ډبل بانډ OH. په دې کې دا هایدروجن چې وګورو دلته په ظاهره باندې موږ چې دا هایدروجن هم راکړي راله درې خو دا هایدروجن CH3 کې چې کوم درې هایدروجن دي دا آین ته نه کنورټ کېږي ځکه دا آینایزیبل نه دي. دې کاربن سره چې کوم درې هایدروجن دي اوس په تاسو وایي چې دا ولې نه دي نو اصل کې دا کاربن هایدروجن باند چې دا نان پولر دی. پریکټیکلی دا باند دا اټمونه ډیفرنٹ دي خو باند نان پولر دی. د کاربن هایدروجن په منځ کې چې کوم الکترونیګیټیوټي ډیفرنس دی هغه نیګلیجیبل دی ډېر زیات کم دی. نو په دې وجه باندې دا آین ته نه کنورټ کېږي آینایزیبل نه دي. او دا باند چې دی دا دې طرف ته مات شي هیټرولاټیک فیشن وشي دا H پازیټیو ده او نیګیټیو. نو موږ وایو دا موږ په اوبو کې څه راکړي یو راله راکړي اسیټیک اسید دی یو راله راکړي اسیټیټ آین یعنې CH3COO ماینس دا راله څه راکړي په اوبو کې کې راکړي CH3COO ماینس اسیټیټ آین او پلس یو راله هایدروجن آین راکړي. نو چې هایدروجن آین یې موږ له راکړو نو دا اسید دی. ارهینس چې کومه خبره کړې ده د ټولې خبرې په اوبو کې دم نه دي. د اوبو نه بهر دی خبره نشي کولی. دی چې خبره کوي په اوبو کې په خبره ورسېدي دی په اوبو کې دم نه خبره کوي چې په اوبو کې هایدروجن آین ورکوي اسید دی. او چې هایدروجن آین په اوبو کې حل شي او په اوبو کې پرس که نشي ورکولی آینایزیبل هایدروجن ورپکې نه وي نو دا اسید ارهینس کنسپټ د هغې باره کې څه هم نشي ویلی. لکه امونیا باره کې داسې نشي ویلی چې د اسید دی که بیس دی. ټیک شو. اوس راځو ارهینس اسید موږ وپېژندل. یو اگزامپل به بل ورکړو د فاسفورک اسید H3PO4 دا دی فاسفورک اسید. دا چې په اوبو کې حل شي دا موږ له راکوي دې کې تاسو وګورئ H3PO4 دې ته وایي ټرای پروټیک اسید یعنې درې آینایزیبل هایدروجن یې پکې څو دي H3 درې هایدروجن یې په اوبو کې ورکوي. یو موږ له راکوي درې هایدروجن آین او بل څه راکوي بل راکوي فاسفیټ آین څه راکوي PO4 فاسفیټ آین ماینس 3. نو فاسفیټ آین سره زموږ کار نشته د هایدروجن آین سره که یو هایدروجن آین راکوي اسید دی او که دوه راله راکوي اسید دی او که درې راکوي لکه مثال په توګه دوه راله څوک راکوي H2SO4 د بیډریانو چې کوم تیزاب دي سلفیوریک اسید دا چې په اوبو کې حل شي H2O په اوبو کې حل شي دا موږ دوه هایدروجن آین راکوي یو سلفیټ آین سره زموږ هېڅ کار نشته. سره دی راکوي دوه هایدروجن آین پلس یو راله راکوي سلفیټ آین ماینس 2 SO4 ماینس 2 ته سلفیټ آین وایي دا PO4 ماینس 3 فاسفیټ آین. نو موږ له راکوي هایدروجن آین او چې هایدروجن آین راله چا راکړو په اوبو کې ارهینس وایي داسې دي. موږ به دې ته د ارهینس په چشمو کې ګورو بس موږ ته به پته لګېږي چې آینایزیبل هایدروجن او ګوره سټرکچر ته وګورئ په دې کې آینایزیبل هایدروجن ښکاري شته پکې دا دی ارهینس اسید دی. په دې کې هایدروجن شته ارهینس اسید دی. دا هایدروجن نه دی هغه دا آینایزیبل نه دی دا یو هایدروجن آینایزیبل دی ارهینس اسید دی. دلته کې دا هایدروجن درې هایدروجن آینایزیبل دي دلته دوه هایدروجن آینایزیبل دي لہذا دا ارهینس اسید دی. نو اوس زه د ارهینس بیاس طرف ته تاسو سکرین شاټ واخلئ پټ سکرین شاټ والی شاباس. راځو اوس ارهینس بیس طرف ته. ارهینس موږ ته بیس څنګه ډیفاین کوي څنګه راته ښودلي چې بیس څه دي د بیس تعارف زموږ سره څنګه کوي. نو ارهینس وایي چې any substance which gives hydroxyl ion یا hydroxide ion
د OH ماینس آین ته موږ هایدروکسل آین یا هایدرو اکساید آین. نو دې ته هایدروکسل آین وایي. هغه سبسټانس چې هغه موږ له راکوي هایدروکسل آین یعنې OH ماینس آین ان واټر په اوبو کې چې کله حل شي او موږ د هایدروکسل آین راکړي نو دې ته به وایي بیس. نو دا خبره یاد ساتئ چې هایدروکسل آین به هغه څوک موږ له راکوي چې له چا سره هایدروکسل آین وي آینایزیبل هایدروکسل آین ورسره وي چې له چا سره نه موږ نه شي راکولی. لکه تاسو وګورئ NaOH سوډیم هایدرو اکساید دا ولنې څیز دی سوډیم او دا څه څیز دی کوم ګروپ دی هایدروکساید. سوډیم هایدروکساید د هینس کنسپټ مطابق دا بیس دی. ولې بیس دی؟ ځکه چې NaOH په اوبو کې حل شي نو دا موږ له دوه آین راکوي یو راکړي سوډیم آین او پلس بل هایدروکسل آین OH نیګیټیو. نو چې هایدروکسل آین موږ له اوبو کې راکړو OH ماینس نو موږ ویلی شو چې NaOH بیس دی. ولې بیس دی؟ ځکه بیس دی چې په اوبو کې حل شو موږ OH ماینس آین راکړو. KOH ګروپ پوټاشیم هایدروکساید دا ولې بیس دی؟ دا ځکه بیس دی چې له ده سره آینایزیبل هایدروکسل آین شته دا چې په اوبو کې حل شي دا به موږ له راکړي پوټاشیم آین او پلس OH نیګیټیو هایدروکسل آین. دارنګه موږ وایو امونیم OH هایدروکساید دا چې په اوبو کې حل شي دا موږ له راکړي یو امونیم آین NH4 پازیټیو پلس یو هایدروکسل آین راکړي. نو چې هایدروکسل آین په اوبو کې راکړو موږ ویلی شو چې امونیم هایدروکساید بیس دی. او دارنګه کیلشیم هایدروکساید CaOH2 دا چې په اوبو کې حل شي دا به راکړي کیلشیم آین او پلس دوه هایدروکسل آین. که دوه هایدروکسل آین راکړي او که درې راکړي که څلور راکړي هغې سره زموږ کار نشته خو هایدروکسل آین موږ ته پکار دی په اوبو کې راکړي دا بیس دی. دغرانګه الومینیم هایدروکساید ته وګورئ دا به راکړي یو الومینیم پلس 3 آین او پلس بل به څه راکړي 3 هایدروکسل آین به راکړي. نو موږ ویلی شو چې الومینیم هایدروکساید دا بیس دی هینس ځکه چې دا په اوبو کې موږ هایدروکسل آین راکړي. نو دا و د اسید بیس دوه کنسپټه یو کنسپټ د اسید او د بیس متعلق هینس کنسپټ. بلې ویډیو کې تاسو سره موږ برانسټډ لیول او لیویس کنسپټ موږ تاسو سره شریکو. که تاسو زموږ چینل په ورنبي ځل باندې ګورئ نو تاسو سبسکرایب کړی نه تاسو چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن سره دباو کړئ او ځان سره خپل نوټس تیاروئ د دې نه.